السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو سره تاسو مرګ شریعه خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل شریعه خان. ملګرو راځئ نن به زه تاسو ته په یوټیوب باندې د ویډیو اپلوډ کیدو صحیح طریقه ښیمه چې کومه د خپل اوریجنل طریقه ده او په کومه چې زموږ ویډیو وایرل کیږي. نو راځئ ملګرو د ټول نه اول خو به تاسو کروم براوزر کولو کړئ. کروم براوزر نه پس به تاسو دا درې چې کوم ټکي دي ډاټ دي دا به کلیک کړئ. نه پس به تاسو ډیسکټاپ سایټ ووهئ کلیک وکړئ. ملګرو د هغې نه پس به بیا تاسو لاړ شئ یوټیوب به کلیک کړئ. ملګرو دا زموږ یوټیوب پیج دا کولو شو. نو اوس د دې ټول سیسټم دا چې کوم دی نو دا کمپیوټر او د لیپټاپ په رنګ شو. د هغې نه پس ملګرو تاسو به راشئ دلته کې دا پلس اپلوډ نښه به ووهئ او دلته به ووهئ اپلوډ ویډیو. اپلوډ ویډیو نه پس به مونږ ته یو بل پیج کولو شي. دا راغو ملګرو دلته کې لیکلي دي چې سلیکټ فایل، یعنې چې تاسو کوم یو ویډیو سلیکټ کوئ نو هغې دا سلیکټ بټن به دباو کړئ او دلته به فایل ته راشئ، فایل به کلیک کړئ. ملګرو دلته کې چې تاسو کوم یو ویډیو وي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. نو زه مثلا دا یو ویډیو سلیکټ کوم، دا ستاسو د پوهېدلو دپاره ما دا یو ویډیو سلیکټ کړه. دلته راغو ملګرو زموږ دا ویډیو اپلوډ کېدل شروع شو. دا راغو ملګرو دلته کې زموږ ویډیو پروسس کې شوه. ملګرو د 100% پوره کېدو نه دا پس دا اور فینش پوسټینګ راغو ملګرو. دلته کې به اوس موږ د دې ویډیو ټایټل ورکو. ټایټل موږ دی له د ویډیو چې کوم باره کې زموږ ویډیو مثلا چې زما دا ویډیو ده په منځ کې څو بخښنه غواړم د سحر په منځ کې څو رکعته وي. دا شو ملګرو زموږ د دې ویډیو ټایټل. دې نه پس به موږ د دې ډسکرپشن ورکو. ډسکرپشن څه ته وایي؟ د دې باره کې به زه هم تاسو ته یو ویډیو جوړوم. زموږ ملګرو ډسکرپشن کې دلته موږ لیکو چې د سحر په منځ کې څو رکعته وي. د سحر منځ فضیلت وغیره وغیره. نو ملګرو دا شو زموږ ډسکرپشن. دې نه پس به مونږ راشو دې ته تامنیل څه ته وایي؟ د دې باره کې به زه هم تاسو ته ویډیو انشاءالله جوړوم. دا اوس زموږ تامنیل به مونږ دې له ورکو چې کوم قسم کې مونږ تامنیل ورکو. نو په هغې کې اوس مثلا دا تامنیل ما دې له ورکو د مفتي صاحب دا یو تصویر به پرې زه پرېږدم. دا ما د مفتي صاحب دا یو تصویر په پرېښو سلیکټ شو ملګرو، شو دا زموږ تامنیل. دې نه پس ملګرو دلته به راشئ. دی وایي چې دا ویډیو که چېرته تاسو غواړئ نو دا د ماشومان کتی شي او که غواړئ نو نه دې شي کتی. نو مونږ به ډېر وخت دا نو ووهو.
دې نه پس په دا مور اپشن باندې کلیک کو او ملګرو دې له موږ ټیګ ورکو. ټیګ څه ته وایي؟ هیش ټیګ. د دې باره کې به انشاءالله زه تاسو ته یو ویډیو تیاروم. هیش ټیګ زه دې له اوس ورکوم، مثلا چې همدغه بره خبره چې د سحر مونځ دا ملګرو زما یو ټیګ شو. دې نه پس مفتی بیان دا دویم ټیګ شو. ملګرو دې باره کې چې ستاسو ویډیو کومه باره کې وي په هغه باره کې تاسو دې له ټیګ ډسکرپشن ورکولی شئ. نو راځو ملګرو د دې نه پس به موږ دلته کې د دې د ریکارډینګ ډیټ چې په کوم تاریخ تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو هغه تاریخ به سلیکټ کړئ. نو ملګرو دا شوه زما د ریکارډینګ ډیټ. زه اوس دې له ورکول غواړم. دا شو زموږ فروری 2020 28/2020 دا ملګرو دې له ما ریکارډینګ ډیټ ورکوم. د ویډیو لینګویج ملګرو دې له زه ورکوم پښتو. دا راغو ملګرو پښتو باندې ما کلیک کو. ملګرو د دې نه پس تاسو دا کیټګري سلیکټ کولی شئ چې کوم ویډیو تاسو دا کومه ویډیو چې تاسو کوم اپلوډ کړه چې دا کوم قسم خلک دا کتی شي. نو دې کې راځي میوزک وغیره وغیره، گیم، ټریول، انټرټینمنټ. نو موږ دا د ایجوکیشن موږ کلیک کوو. ایجوکیشن مطلب ښودنه دی موږ دا کلیک کو. د دې نه پس ملګرو را به شو نیکسټ اپشن ته. دا راغو ملګرو زموږ نیکسټ اپشن نه ملګرو موږ ته دا راغو. دې کې لیکلي ایډ اینډ اینډ سکرین اینډ کارډ. ملګرو د دې باره کې به انشاءالله هم زه تاسو سره یو ویډیو شیر کوم چې اینډ سکرین او ایډ کارډ څه ته وایي. نو دا به موږ حاضر وخت پرېږدو. ضروري نه چې دا تاسو ورکړئ یا ورنه کړئ. د دې نه پس دریم اپشن ته موږ نیکسټ لاړ شو. دا راغو زموږ دا دریم اپشن. ملګرو دلته موږ زموږ دا ویډیو کوم دا سیف شه نو دی وایي چې دا تاسو پبلک ته کوئ. نو دې نه پس به یې پبلک کوئ. پبلک باندې به سلیکټ کوئ. خو دا ما صرف ستاسو د ښودنې لپاره دا یو ورکوټې شانتې ویډیو اپلوډ کا. نو دا وه ملګرو د ویډیو اپلوډ کېدو طریقه. نو ملګرو دا به زه پرایویټ کړم ځکه چې دا ویډیو زه عوامو ته نشو کول غواړم. د هغې نه پس به زه سیف بټن ووهم. دا شو ملګرو زموږ ویډیو اپلوډ. دلته کې راغو پرایویټ. ملګرو دا ما پرایویټ کا چې دا ما ستاسو ښودنې دپاره ښولې وه. نو دا وه ملګرو زموږ د یوټیوب باره کې دا یو ورکوټې شانتې ویډیو چې په یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کېږي او د هغې صحیح طریقه. نو ملګرو تاسو ته زموږ یو خواست دی که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني دا سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل دا نشان ووهئ چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. تر ته چې اوسئ اباد اوسئ. والسلام. ستاسو ورور ستاسو ملګری شهریار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل شهریار خان.